راس ویلسن امریکا له تیرو څو کلونو راهیسې پوهېده چې د افغانستان جګړه نشي ګټلی. په کابل کې د امریکا د سفارت چارلز ډافیر وایي له تیرو څو کلونو راهیسې دوی په دې پوهېدل چې د افغانستان جګړه یوه پیچلي حالت ته رسېدلې او امریکا دا جګړه نشي ګټلی. د امریکا د سفارت سرپرست چارلز ډافیر راس ویلسن له ټولو نیوز سره د خبرو پر مهال ویلي چې د افغانستان جګړه یوازې له سیاسي لارې حل کېدای شي. نوموړي زیاته کړې موږ څو کاله مخکې د دې پایلې ته رسېدلي وو چې په افغانستان کې د جګړې دوام به یوه ستره ستونزه وي او بالاخره به بریالي هم نشو او به نه توانیږو چې د افغانستان او طالبانو ستونزه د تل لپاره له منځه یوسو او یوازینۍ لاره سیاسي خبرې وي. په کابل کې د امریکایي سفارت سرپرست زیاته کړې چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته کورنۍ جګړه د هیڅ لوري په ګټه نه ده او د افغانستان اوسنی وضعیت داسې دی چې له مخې دوی د خپلو کارمندانو او ډیپلوماټانو ستر شمیر د ویستلو پریکړه کړې ده. د تیر کال په فبروري کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې تړون له مخې باید ټول بهرني ځواکونه د روانې مۍ میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان نه وتلي وای. طالبانو له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو هرکلی کړی خو د بایډن پریکړې د دوحې تړون نقض بللی دی او امریکا ته یې خبرداری ورکړې چې د مۍ له لومړۍ نیټې وروسته د هر ډول تاوتریخوالي او جګړې پړه به یې پر غاړه وي.